الکا غونچګل څنګه دا بیکار انسان هغه خو ډېر ناولی سړی ده غل دو ما ته غل ښکاري غونچګل رښتیا مولا بیکاره سړی ده توبه توبه تو غیبت کې ولي انوانګ هم غل ده و کنه هغه بالکل غل ده غیبت کوم غندور شروع کړی خو زه ولا ټینشن کوي راځي نور غیبت هم سخت خوند کوي توبه توبه ما بد کړی ستا سره ناست یم زه هم ګناهګار کړم عذاب وغیبه لاس برباد کوي اصلان پسو الله تا مر تاسو کوي غیبت مه کوئ قرآن ته مر کوئ غیبت ته هم کوئ هغه شباب هم راغی څنګه یې ځوانانو ښه یې جوړې راخي وي څنګه ودا شکر تاسې ښه یې راخي ده څنګه یې څه مجلس هم شروع کړی و دو خو سخت غیبت یې شروع کړی وي غیبت یې کولې او یاره غیبت ولا ډېره زیاته غټه ګناه ده فیصله ولي ته هم غیبت یې کوې غیبت نه کوه حقیقت وایي څه شي حقیقت وایې خلق دغه کارونه یې کوي خلکو کې به دغه کارونه یې تاسې څه کار تاسې غیبت یې ورپسې شروع کړي دي پوه شوې څنګه تاسې هم غیبت یې نو دا ګناه خو په تاسې ورته ناست دوی هم غیبت کوو نه دوی دواړه نه کوو نو ته هم نه کوو نو تاسې هم په دې ګناه کې دوی درې خو غیبتیان دي غیبت یې شروع کړي دلته ګناه کې تاسې هم سره شروع کېږي تاسې به لږ نساتو ته کړی و که نه شک مې وکړ نه یې منله والا نو بس دغسې کیسې دي نو څه به درته ووایو څنګه خفه یې ته خو ډېر خفه یې داسې ټینشن کې زول زندګي خوند نه راکوي هر وخت خفه یم زړه باندې مې بوجي ولا زه خپله داسې خفه یم هر وخت ټینشنو کې یم وام وسوسو کې یم زندګي بیخي خوند نه راکوي زه یم چې ځان مړ کړم ښه د تاسې اول خو مې واخیست ته څنګه یې ته خفه یې که خوشحاله ولا زه ډېر زه خفه یم هر وخت خفه یم د مال خوند راکوي لږ د وخت خوند راکوي ښه ته هم خفه یې ته څنګه یې تا ژوند زندګي څنګه ده الحمدلله خو خوشحاله یم پنځه وخته لمونځ کوم الحمدلله شکر ده والا بېشکه ته څنګه یې ته خفه یې که خوشحاله ماته لمونځ کوم وایه ګورئ ځوانانو لکه تاسې په خپله دلته ولیدل تاسې ګوره یو خو جومات سره مونځ نه کوئ خدای دغسې مونځ به هم کوئ که نه به یې کوئ جومات کې خو ما نه یې لیدلي او دا ځوانان وګوره پنځه وخته مونځ کوي غیبت یې نه کوي ښه خوشحاله ده دا ټینشن دا ډیپریشن دا خفګانونه دا وخمونه دا هر شی چې دي که نه ته د الله لارې ته توجه وکړه تاسې د پنځه وختې جمع خوند واخلئ تاسې به بیا وګورئ چې ژوند نه څنګه خوند اخلئ پنځه وخته مونځ اودس شروع کوئ ذکر اذکار کوئ ودوها صورت وایي هغه ځان سره په یاد کوي انشاءالله دا غیبت پرېږدئ انشاءالله که ټینشن هم ښه نه سو که نه بیا تاسې ما ته څه وایي ووایي نو دا به څنګه به تاسې نه ټینشن کې کېږئ چې هم غیبت یې کوئ هم مونځ اودس هم صحیح نه وي نو تاسې مونځ اودس شروع کوئ د خدای لارې باندې لږ لاړ شئ پنځه وخته مونځ کوئ په جامع سره او ذکر اذکار کوئ انشاءالله تاسې زړه کې به خوشحالي راسي زړه کې به سکون راسي نن سبا ځوانان نن سبا دا خلک ډېر بې سکون او ډېر ټینشن او ډېر دا دي په ډاکټرانو ګرځي او ډېر مریضان دي انشاءالله تاسې لږ د خدای لارې ته توجه وکړئ انشاءالله هم دا دنیا ښایسته وي هم به آخرت ښایسته وي جمع ته وخت نږدې ده ځئ چې لاړ شو په دا جومات کې په جمع باندې مونځ وکړو راځئ